دی وای فاستفاد منه فعل الشکر لله تعالی على ما من به في يوم معین. د دې نه پته لګیږي چې د خدای تعالی د شکر گزارۍ د پاره په یو ورځ معینه کې د یو نعمت شکریا ادا کول چې کم دی دا د دې نه جایز ثابتېږي. ويعاد ذلك في نظیر ذلك اليوم من كل سنه، او ممکن چې دغه خوشحالي دی په هر کال کې یو ورځ معینه باندې را معاد شي چې هغه مخکې یو کال کې دا خوشحالي راغلي. لکه فرعون یو ورځ غرق شوی او موسی علیه السلام یو ورځ نجات موندلی، نو کال په کال او کال په کال تا روز قیامت د عاشورا روژې نیولو ته څه ضرورت دی؟ خو دا کال په کال په هغه ورځ باندې خوشحالي مناول دي. نو محبوب علیه السلام دنیا ته چې راغلی دی کال په کال په هغه ورځ باندې خوشحالي مناول ته ثابتېږي. نو بیا وایي چې یحصل بانواع العبادات کالسجود والصیام والصدقه والتلاوت، او بیا خاص کر چې هغه په ښایسته ښایسته عباداتو باندې مشتمل محفل وي، لکه سجدي منځونه ورکي، روژې ورکي، صدقه ورکي، تلاوت ورکي. وأي نعم أعظم من النعمة ببروز هذا النبي الذي هو نبي الرحمة في ذلك اليوم. وی کم یو نعمت بغټ د دې نعمت نوي چې رحمت للعالمین په کومه ورځ دنیا ته راغلی وي، دې نه غټ نعمت به بل پیدا شي نشي پیدا کېدی. نو چې هغه نعمت چې موسی علیه السلام ته نجات دی خوشحالي پې کال کال مناویږي، نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خو د هغې نه لوی نعمت دی خوشحالي دې پې مناو شي. دا شان امام جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه په خپله په حسن المقصد فی عمل المولد کې په 4 صفحه باندې دی وایي وی زه یو دلیل بل هم پیش کوم، هغه دا وظهر لي تخريج على اصل آخر وهو ما أخرجه البيهقي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة. نبی علیہ السلام چې کله بعثت شو 40 کلنۍ نه بعد یې د خپل ځان نه عقیقه وکړه، ما أنه قد ورد أن جده عبد المطلب عق عنه في سابع ولادته. وی سره دې نه چې دا خبره ثابته ده چې عبد المطلب صاحب د محبوب علیه السلام نه په 9مه ورځ باندې عقیقه او خیرات کړی وو، او یو مذهب کې هم عقیقه دوباره نشي کېدی. نو وای والعقیقة لا تعاد مرة ثانیه. جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه معلومه خبر ده چې عقیقت دویم کرت کیږي نه په دین کې. فيحمل ذلك على أن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم إظهارا للشكر على إيجاد الله تعالى إياه رحمة للعالمين. وی حملیږي دا خبره چې محبوب علیه السلام د بعثت نه بعد کومه قرباني وکړه او عقیقه وکړه، وی دا نبی علیه السلام د خپل پیدایش ورځ ولمانځله چې په دغه ورځ زه پیدا یم، دی د هغې خوشحالي کړې ده. فيستحب لنا أيضا الشكر بمولده باجتماع الإخوان. وی مستحب دی زمونږ دپاره چې شکر وباسو د نبی علیه السلام په پیدایش باندې په دې خبره چې خپل ورونه راغونډ کو ورته، و اطعام الطعام خلکو ته روټیګانې خیراتونه ورکو، ونحو ذلك من وجوه القربات و اظهار المسرات، یا د دې په شکل نورې نیکیانې وکړو، درودونه او ذکرونه وکړو، و اظهار المسرات او ښکاره خوشحالۍ خلکو ته ښکاره کړو چې موږ د رسول الله مبارک په راتلو خوشحاله یو. لکه دا لړیانې اچول، ډیوي بلول، شمې بلول، دا به هم رستو راشي. نو دا هغه خوشحالي ده د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په بعثت باندې او دنیا ته په راتلو باندې چې رحمت د عالم. دا شان امام شمس الدین جزری رحمت الله علیه د یو کتاب لیکلی عرف التعریف بالمولد الشریف، مستقل کتاب د میلاد په ثبوت لیکلی دی، او جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه په 55 صفحه د حسن المقصد فی عمل المولد کې د عقیده عبارت نقلی. وای دا روایت بخاری کې هم شته دی، ابن کثیر په البدایه والنهایه کې هم راخستی چې ابو لهب وروستو د مرګ نه په خوب کې ولیدلی شه حضرت عباس صاحب چې ورور یې هغه ولیده، ورته وایي ما حالک، حال دې څنګه دی؟ قال فی النار، اور کې یم، انه یخفف عني کل لیلة اثنین، هر دوشنبې شپه چې راشي، امص من بین اصبعی ماء بقدر هذا، اشاره دې ګوتې ته وکړه چې د دې ګوتې د سر عمره داسې ماته څه اوبه راکول کېږي د دوشنبې په شپه باندې. وان ذلك ساقي لسويبه عندما بشرتني بولادة النبي صلی الله علیه وسلم برضاعها له. وی دا راته وجه دا ښکاري
چې ما ته محبوب علیه السلام کله پیدا شو زما وراره ما ته هغه سویبې زیری وکړه چې ستا وراره پیدا شوی دی وی ما ورته په دې ګوته داسې اشاره وکړه چې زما د خوا نه د وراره په زیري کې ته آزاد یې وی هغه خوشحالي مې د محبوب علیه السلام دنیا ته په راتلو کړې ده هر د دوشنبې په شپه باندې ما ته د دې ګوتې نه یخې اوبه میلاویږي نو دی وایي فإذا كان أبو لهب الكافر الذي نزل القرآن بذمه جوزي في النار بفرحة ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم به چار کلا کافر ابو لهب چې قرآن په زم نازل دی تبت یدا ابي لهب د محبوب علیه السلام د پیدایش په شپه خوشحالي وکړه وینځ یې آزاده کړه د هغې په برکت دته په جهنم کې اوبه میلاویږي نو وایي هغه انسان فما حال المسلم الموحد من امت النبي صلی الله علیه وسلم سوچ وکړئ چې د نبی اسلام د امت نه یو موحد انسان یې د هغه به حال صحیح چې د خپل پیغمبر دنیا ته په راتلو باندې خوشحالي نه کړي دا شان امام شمس الدین ابن ناصر الدین الدمشقی یو بل کتاب لیکي مولد الساوی فی مولد الهادی او جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه په شپږ شپېتمه صفحه د حسن المقصد فی عمل المولد کې د هغې نه نقل کوي وایي هغه چې ابو لهب نه په ورځ د دوشنبې باندې چې خوشحالي کړې ده وینځ یې آزاده کړې ده هغه یخې اوبه ورته میلاویږي نو وایي اذا کان هذا کافرا جاء ذمه هر کله چې دا یو کافرو چې زم قرآن کې راغلی دی وتبت یداه فی الجحیم مخلدا او شل او هلاک دی لاسونه په جحیم کې همیش همیش اتا انه فی یوم الاثنین دائما روایاتو کې راغلی چې په ورځ د دوشنبې باندې همیش همیش یخفف عنه للسرور باحمدا هغه عذاب سپکیږي د نه په خوشحالۍ د محبوب علیه السلام فما الظن بالعبد الذي طول عمره سده ګمان ستا په بنده هغه باندې چې ټول عمر خپلې باحمد مسرورا د محبوب علیه السلام په ذات باندې خوشحالی نه کړې دی او د هغه دنیا ته په راتلو خوشحال دی او ماته موحد او موحد مړ شوی دی وی ستا بیا نور ګمان په هغه شخص باندې څه جوړېږي چې هغه ته به څنګه اب خپله څنګه محروم پاتې شي کله هم هغه محروم چې کم دی نشي پاتې کېدی دا شان حافظ بالخطاب ابن دحیه یو بل کتاب لیکلی په میلاد شریف او د هغې په ثبوت باندې مولد البشیر النذیر التنویر فی مولد البشیر النذیر نو په هغې کې دا پوره تفسیر سره روایت ذکر کوي او بیا وایي چې ابن الحاج په مدخل کې مخالفینو د مدخل یو حواله ورکړې ده چې صاحب المدخل ورته بدعت ویلی دي دی وایي چې هغه ورته ویلی دي په دې معنا باندې چې ما احتوى علیه من المحرمات هغه چې حرامو باندې مشتمل وي په دې مجلس کې ډمامي یا نور ناروا کارونه کیږي هغې کار ته صاحب د مدخل ابن الحاج چې کوم دی ناروا ویلی دي او بدعت ورته ویلی دي پاتې شو هغه چې په خیر کثیر باندې وي نو هغې ته چې کوم دی بدعت چې کوم دی نشي ویلی شرح المواحب امام زرقانی رحمت الله علیه اول جلد 109 صفحه کې د همدغه روایاتو ذکر کوي او بیا وایي چې ویحتفلون بشهر مولده نیکان خلق هغوی په دغه میاشت د میلاد د نبی علیه السلام کې محفلونه جوړوي ویعملون الولائم روټیګانې جوړوي ويتصدقون في لياليه په دغه شپو کې خیراتونه کوي بانواع الصدقات قسمه قسم خیراتونه ويظهرون السرور به او خوشحالین ښکاره کوي او بیا وایي چې دا ټول چې کم دی په دغه خلکو باندې د خدای تعالی برکات او انوار او رحمتونه پر انسانانو باندې وریږي دا شان امام شمس الدین سخاوی رحمت الله علیه المولد الروی فی مولد النبی ملال قاری رحمت الله علیه د میلاد په ثبوت یو کتاب لیکلی دی 12 او 13 صفحه کې دا روایت ذکر کوي ثم لا زال اهل الاسلام فی سیر الاقطار همیشه مسلمانان په ټولو ښارونو کې والمدن العظام یحتفلون فی شهر مولده صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام د پیدایش په میاشت کې محافل جوړی یعمل الولائم روټیګانې بدیعه ناشنا ناشنا جوړی والمطاعم المشتمل الامور البهیه والبدیعه
داسې روټیګانې تیاری چې ډېرې عجیبې وي او خیراتونه کوي په دغه شپه باندې ویظهرون المسرات او اظهار د خوشحالینو کوي بل یعتنون بقرابة قراءة مولده الکریم او د نبی علیہ السلام د میلاد په مناولو باندې چې کوم دی پوره اهتمام کوي نو دی وایي چې ویظهر علیه من برکاته کل فضل عظیم عمیم په دغه خلکو باندې د دې هغه برکات چې کوم دی ښکاره کیږي بحیث کان مما جربه دا خبره مجربه ده جربه كما قال امام شمس الدین ابن الجزري المقری انه امان تام فی ذلک العام چې کومه علاقه کې محفل میلاد شي نو ټول کال دغه علاقه چې کوم دی د عذاب نه او د لوی آفت نه خدای تعالی په امان کې ساتي بیا په صفحه 13 باندې دی وایي چې په مصر کې به هم چې کوم دی دا شان محافل جوړېدل فاکثرهم بذلك عنایة اهل مصر والشام اکثر به پدې کې د مصر او د شام خلکو ښکلي میلادونه کول او بیا رستو وایي کیف کان ملوک الاندلس خلکو به څه کول اما ملوک الاندلس والغرب فلهم فيه لیلة تسیر بها الرکبان هر چې د غرب او د اندلس صاحبانو هغوی به په دې شپه باندې اجتماعات جوړول یجتمع فیها ائمة العلماء الاعلام چې په هغې کې به لوی لوی علما راغونډول په دې کې دې دپاره خلکو ته به ښکارول وعلو بین اهل الکفر کلمة الایمان د کفر په منځ کې به د ایمان کلمه اعلانوله المولد الروی فی مولد النبی صلی الله علیه وسلم صفحه کې مولا علی قاری رحمت الله علیه دا هم ذکر کړی دی او بیا په صفحه 15 باندې دا عجم خاری یادی واما العجم فمن حيث دخل هذا الشهر المعظم والزمان المكرم لأهلها مجالس عجم خلق افغانستان پاکستان انډیا ایران وای دوی چې کم دی دا میاشت چې رادن نشي دوی مجالس جوړی من انواع الطعام الفقراء الکرام چې روټیګانې جوړی قاریانو ته والفقراء من الخاص والعام خواص او عوام نیکان را غونډی وقراءات الختمات ختمونه کوي والتلاوات تلاوتونه کوي المتوالیه والانشادات المتعالیات او خسته خسته شیرخوانې پکې کوي په دې محافلو کې دا په دې علاقو کې هم کیږي وای امام سخاوی رحمت الله علیه وی هر چې اهل مکه اما اهل مکه معدن الخير والبرکه فيتوجهون المكان المتواتر بين الناس د مکی خلق به هم امام سخاوی صاحب وی کم ځای کې چې محبوب علیه السلام پیدا دی خلق به هلته راغونډېدل هلته به رالل او داسې اهتمام به یې کو چې دا اهتمام به په ورځ د اختر باندې زیات و حتی قل ان يتخلف عنه احد من صالح و طالح وی مکه معظمه کې یو نیک او بد یو سړی هم نه پاتې کېدو مګر د محفل ته به ټول راتلل نو بیا وایي چې خاص کر از شریف صاحب الحجاز د حجاز هغه گورنر بم په دې کې تشریف راوړو د مکې معظمې امامانو بم پکې تشریف کولو او په دې کې چې کوم دی لوی عالم البرهان الشافعي هغه بم راتلو ورته هغه به روټیګانې کولې څه به یې کول حلواګانې و اطعمه به یې برابرولې دې لپاره نو دا په مکه معظمه کې هم دا محافل د امام مولا علی قاری رحمت الله علیه په دوره کې مشهور محدثینو فتوی تقریبا موږ سره په مستندو حوالو باندې دا 2 ته رسیږي چې دې ته د جواز قول کړی چې من جمله د هغې نه امام ابن جوزی دی المولد النبویه 50 صفحه کې هغې کې وایي چې همیشه اهل د حرمین الشریفین والمصر والیمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب يحتفلون بمجلس مولد النبي صلی الله علیه وسلم مصر یمن شام او ټول د عربو خلکو مشرق او مغرب کې د نبی علیہ السلام د میلاد په میاشت باندې به مجالس جوړول او محافل به جوړول نو دی وایي وینالون بذلک اجرا جزیلا وفوزا عظیما او په دې باندې به دوی حاصلول لویې کامیابین او اجر عظیم به حاصلو دا د دوی مشر دی ابن جوزی هغه وایي چې دوی ته په دې باندې لوی لوی اجرونه میلاوېدل چې دا کوم محافل به شرق او غرب کې کېدل امام نووي کې امام ابو شامه رحمت الله علیه الباعث على انکار البدع والحوادث 13 صفحه باندې دی وایي چې اربل خاریه چې کوم ده جبرها الله تعالی كل عام في اليوم الموافق اليوم مولد النبي صلی الله علیه وسلم اربل خاریه چې وا دا خدای تعالی ساتنه هر کال به ساتله
د آفاتو نه، ځکه چې په دې کې به د نبي اسلام د پیدایش په شپه باندې محافل کېدل، خلکو به صدقات کول، مال معروف و اظهار الزینه و سرور، خوشحالي به یې کوله، ډول و سنگار مجالس به یې جوړول. فإن ذلك مع ما فيه من الاحسان الفقراء، دا چې کم د سره دینا چې په دې کې د غریبانو سره احسان کېږي، غریبانو ته روټۍ ده، خو سره د مشعر بمحبت النبي صلی الله علیه وسلم، دا علامه د دې ده چې د دې خلکو نبی علیه السلام سره مینه ده. و تعظیمه عزت کی و جلالت شان بړی کوي فی قلب فاعله، کم انسان چې دا کار کوي د په زړه کې د محبوب علیه السلام د شان عظمت پروت دی. دا شان امام قسطلانی رحمت الله علیه مواهب اللدنیا اول جل 20 صفحه کې وایي چې همیشه علیه السلام به محافل جوړول، یعملون الولائم، روټیګانې و یتصدقون، خیراتونه به یې کول قسمه قسم. دا شان ابن تیمیه چې هغه هم د دې مشر دی، هغه په اقتضاء الصراط المستقیم 294 صفحه کې وایي فتعظیم المولد و اتخاذه موسما، د میلاد د نبی اسلام تعظیم کول او هغه یو کال په کال موسم ګرځول او هغې کې خوشحالي کول. قد يفعله بعض الناس، بعض خلک یې کوي، ويكون له فی اجر عظیم، دوی ته پکې لوی اجر دی. دا شان تشنیف الاذان 116 صفحه امام ابو زرغة العراقي هغه نه تپوسو شو، سئل عن فعله المولد مستحب او مکروه، آیا دا میلاد النبی چې کم دی مستحب دی که مکروه دی؟ دا شان تشنیف الاذان 116 صفحه امام ابو زرغة العراقي هغه نه تپوسو شو، سئل عن فعله المولد مستحب او مکروه، آیا دا میلاد النبی چې کم دی مستحب دی که مکروه دی؟ او په دې کې دا طعامونه کول څنګه دي؟ نو دی وایي قال اطعام الطعام مستحبا، روټۍ ورکول مستحب دي په دغه شپه، فی کل وقت، هر وخت کې. فکیف څنګه به جایز او مستحب نه اذا انضم لذلك السرور، چې خوشحالي عمر سره د نبی علیه السلام دنیا ته پراتلو، بظهور نور النبوت فی هذا الشهر الشریف، چې دې میاشت کې د نبی علیه السلام نور د نبوت راښکاره شوی دی. ولا نعلم ذلك ولا يلزم من كونه بدعه كونه مکروها، دا خبره چې په دغه طریقه خاصه باندې کاغه زمانه کې چانو کړي، خو دا دلیل د دین نه دی چې دا دی ګینې مکروه شي. فکم من بدعه مستحبه بل واجبه، ډیر کارونه دي چې هغه بدعت دي او مستحب دي او واجب دي، لکه د دې دا محافل دی چې ماخوستن کې ترجمې کوي، دلیل پې نشته، دی چې دا رمضان کې ترجمې کوي، دلیل پې نشته. نو چې زمونږ کارونو ته بدعت وایي، دوی دې هم د دې ثبوت مونږ ته لږ راوړي کړه. دا شان امام نصیر الدین ابن طباخ رحمت الله علیه سبل الهدى 4 صفحه کې هغه هم دا خبره ذکر کوي چې دا کومې خوشحالۍ نه کېږي، طعامونه کېږي، بجمیع ذلک جائز و یصاب فاعله، د دې کوونکي ته اجر ملاویږي او دا کار چې کم دی جایز دی. دا حوالې زیاتې دي چونکې وخت پوره کېدو والا دی، زه خبرې خلاصه کوم. دا شان امام جلال الدین کتانی رحمت الله علیه سبل الهدى اول جلد 4 صفحه کې دی وایي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د دنیا د پیدایش دپاره یوه لوی د دنیا د نجات مبدا وه، او دی چې دنیا ته راغی نو د جهنم حصه کمه شوه، ځکه خلکو ایمان راوړو او د جنت چې کم دی خلک زیات شول. نو څنګه چې هغه خلک د ده په میلاد باندې خوشحالي کوي، دی ته به څنګه خدای تعالی اجر و ثواب ورنه کي؟ دا شان شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت الله علیه ما ثبت من السنه کتاب کې اول جلد 102 صفحه کې وایي چې لا یزال اهل الاسلام، همیشه مسلمانان یحتفلون بشهر مولد صلی الله علیه وسلم، د نبی علیه السلام دنیا ته پراتلو دغه میاشت کې محافل جوړوي، ویعملون الولائم، روټیګانې کوي، ویتصدقون، خیراتونه کوي، فی لیالیه، په دغه شپو کې بانواع صدقات، ویظهرون السرور، خوشحالیانې کوي په دې کې. الثابت دا شان چند محدثین و فتوی در تا ذکر کوم، وقت کم دی. امام ظهیر الدین جعفر المصری سبل الهدى اول جلد 442 صفحه کې داغه نه دا قول ذکر کوي چې جمع د نیکانو صلات سلام په نبی علیہ السلام او اطعام الطعام فقراء او مساکین ته دا ټول جایز دی، خو په دې شرط باندې چې د به دا عقیده نه وي چې په دغه شپه جایز دی او په بله شپه ناروا دی.
په دې میاشت کې کېږي، په بله کې کېږي، بلم لکه زمونږ سنیان وروڼه په ټولو میاشتو کې لګي محافل کوي، میلادونه کوي. او که داسې وي چې دې میاشت کې روا دی بله کې ناروا دی نو بیا جایز نه دی. دا شان امام محمد ابن یوسف صالح الشامی سبل الهدا والجلد 444 صفحه کې هغه هم دا فتوا ذکر کوي چې انشاد شیء من المدائح النبویه د نبی علیہ السلام اشعار او مدح کول او طعام او صدقه جوړول دا چې کوم دی ناروا نه دی، جایز دی. په آخره کې د دیوبند چند فتوی پیش کوم. دا کم چې مخکې ذکر شو فقها د دې ثانیه د عمر به ووایم درته چې دا د دې زمانې فتوی ما نه دی پیش کړي، بلکې په دې کې چې کومې فتوی ما پیش کړې نو دا اولا چې کوم محدثینو د میلاد په ثبوت باندې کتابونه لیکلي دي. جامع الاثار فی مولد النبی المختار امام محمد ابن ابی بکر المعروف امام دیو مستقل کتاب لیکلی دی د میلاد په ثبوت باندې. دا شان ابن ناصر الدین دمشقی چې 808 سنه کې وفات دی، اللفظ الرائق فی مولد خیر الخلائق 619 کاله مخکې د دنیا نه تللی دی. په هغه زمانه کې د میلاد په ثبوت باندې کتاب لیکلی دی. دویم کتاب لیکي مولد الساوی فی مولد الهادی، دویم کتاب دی لیکي. دا شان امام عبدالرحیم ابن حسین المصری یو کتاب لیکي المولد الهنی فی المولد السنی 619 کاله مخکې وفات شوی دی 808 سنه کې، المعروف حافظ عراقی باندې دی. دا شان الضوء اللامع امام محمد ابن عبدالرحمن لیکلی دی 902 سنه کې وفات دی، 525 کاله پخوا د دنیا نه تیر شوی دی. او دویم کتاب لیکي مولد النبی صلی الله علیه وسلم د میلاد په ثبوت باندې. دا شان امام ابن حجر الهیثمی المکی النعمة الكبرى العالم فی مولد السید ولد آدم مستقل کتاب لیکلی. یو بل کتاب لیکي تحریر الکلام فی القیام عند ذکر مولد سید الانام. یو دریم کتاب لیکي تحفة الاخیار فی مولد المختار. دا 3 کتابونه د میلاد په ثبوت باندې لیکلي دي. دا شان مولا علی قاری رحمت الله علیه په 1014 سنه کې دنیا نزی، لوی امام دی، حنفی عالم دی. المورد الروی فی المولد النبوی مستقل کتاب د میلاد په ثبوت لیکلی دی. 414 کاله پخوا تیر شوی دی. دا شان امام عماد الدین اسماعیل ابن عمر ابن کثیر المتوفی سنه 204 کې مولد النبوی و مستقل کتاب لیکلی دی. 253 کاله مخکې د دنیا نه تیر شوی دی. دا شان امام وجیه الدین عبدالرحمن المتوفی سنه 444 مستقل کتاب لیکي د میلاد په ثبوت باندې مولود النبوی 401 کاله دنیا نه مخکې دا اوس نه مخکې تیر شوی دی. دا شان امام ابن جوزی یو مستقل کتاب لیکي 599 سنه کې وفات دی. المورد العرس 840 کاله پخوا تیر شوی دی. امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه 809 کال باندې تیر دی. حسن المقصد فی عمل المولد یو مستقل کتاب لیکلی دی 580 کاله پخوا تیر شوی دی. امام ابن دحیة الکلبی 633 سنه کې تیر دی، مستقل کتاب د میلاد په ثبوت لیکي التنویر فی مولد السراج المنیر. او د دنیا نه 293 کاله یعنی وکم 800 کاله پخوا تیر شوی دی. نو 800 کاله 200 کاله 600 کاله 500 کاله پخوا چې کوم دی هغې قصې کوي چې مکه معظمه کې به باچایان راتلل، میلاد به کېده، مصر کې به کېده، شام کې به کېده. او د دې زمانې خلک دوی چې حوالې کمې ورکړي دي هغه هم مونږ اورېدلي دي، نصیح ورکړي دي یو اردو شروع کی. مونږ ته اردو سمه راځیم نه، خو خیر په آخره کې اگر که تاسو به ستړي یې تنګ به یې، خو دا مسله ډېره ضرور ده. دوستانو بار بار التماس کړی دی، نو په آخره کې زه د دیوبند یو څو علماو فتوی ورکومه، دا هم وور انشاءالله بیا به خطبه لولمونځ به کوو. شاه عبدالرحیم رحمت الله علیه شاه ولی الله سے پلار دی. الدر السمین 40 صفحه کې دی وایي كنت اصنع فی ایام المولد طعاما. د نبی علیہ السلام دنیا ته پراتلو کې به کال په کال ما روټیګانې تیرولې صلة بالنبي صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام صالح ثواب پسې. فلم یفتح لی سنة من السنین شی. سکلونه راله چې ما سره هېڅ سوونه په لاس کې چې زه پې روټۍ تیاره کم. فلم اجد الا حمسا مقلیا. وی ما نور څه پیدا نه کړل مګر یو څه تورې چڼې مې پیدا کړې
وای ما دا تورې چڼې واخیستې او ما په طالبانو تقسیم کړې، خو ډېر په زړه کې پریشان او خفه په دې یمه چې محبوب علیه السلام پسې و ما کال په کال لوی خیرات کو، دا ځل مې ډېر لږ کړي دي. دی وای فرأیتو صلی الله علیه وسلم وبین یدی بین الناس وبین یدیه هذه الحمص متبهجا بشاشا. دی وی په دغه شپه مې خوب ولیده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې راغی او زما هغه تورې جڼې د محبوب علیه السلام په مخ کې پرتې دي او دا مخ مبارک د خوشحالۍ نه ماته داسې پړقېږي او خوشحاله خوشحاله خاندي راته په شوق. سبحان الله. وی دا هغه زوی شاه ولی الله محدث دهلوي رحمت الله علیه څومره لوی سړی دی شاهانو خاندان کې. دی فیوز الحرمین اتیمه او یو اتیمه صفحه کې وایي دی وی د دین وړاندې كنت قبل ذلك بمکة المعظمه، وی زه مکه معظمه کې ومه دغه میاشت راله کومه میاشت چې محبوب علیه السلام دنیا ته راغلی و. ما چې وکتل والناس یصلون علی النبي صلی الله علیه وسلم، د مکې معظمې خلکو په محبوب علیه السلام درود سلام وي، ویذکرون ارهاساته، د هغه مبارک ارهاسات بیانول، د ولادت قصې بیانولې. دی وایي فرأیت انوارا سطعت دفعه واحده، وی ما چې وکتل دی خو کشفي ولی الله، وی ما چې وکتل په دغه کور باندې انوار راتلیږي، انوار رڼاګانې ورباندې دي. لا اقول انی ادرکتها ببصر الجسد، داسې به ونه وایم چې دې سترګو باندې مې لیدلي دي. ولا اقول ادرکتها ببصر الروح فقط، داسې هم نه وایم چې یوازې د زړه په سترګو د روح په سترګو مې لیدلي کشف دی. څه وایي والله اعلم کیف الامر بین هذا وذاک، وی نور نه پوهېږم خدای عالم دی چې دا مسله څنګه وه، خو ښه ویښو موده نه ومه، په ویښه باندې مې دا شی نه لیدل چې دا زما د دې سترګو کارو که زما د زړه کارو، خو ما انوار لیدل چې په دغه مجلس باندې ورېدل. نو دی وایي فتعملت تلک الانوار، وی دې انوارو کې مې فکر وکړه فوجدتها من قبل الملائکه الموکلین، ما چې وکتل د انوار د موکلینو فرشتو د خوا نه په دوی ورېدل. او ما وکتل رأیت یخالط انوار الملائکة انوار الرحمه، چې د ملائکو د انوارو سره د رحمت دغه انوار شریکېدل او په دې مجلس باندې انوار ورېدل. بدعت او ناروا او حرام ځي کې نه فرشتې د رحمت راځي او نه پې باندې انوار ورېږي. دا شاه ولی الله رحمت الله علیه دی. او دا شان حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه دا د دیوبند د مشایخو پیر او استاذ دی. دی وایي شمائم امدادیه و اتیمه صفحه ده. دی وایي اردو دا، زه اردو کې لږ کمزور یم عفو کوئ. مولود شریف تمام اهل حرمین کرتے ہے، مولود شریف مدینه منوره او د حرم شریف خلق وکولو. دې زمانه کې کېدو، دا اوس چې نه کېږي، دا خو د نورو خلکو غلبه راغلې ده، اوس هم کېږي لیکن هغه خاص خلق کوي هلته. بیا وایي اس قدر ہماری واسطه حجت کافی ہے، دومره خبره زمونږ دپاره وی دلیل کافی ده چې مدینه منوره کې هم کېږي او حرم شریف کې هم کېږي، نو دا کار ناروا نه دی. اور حضرت رسالت پناہ کا ذکر کیسی مضموم ہو سکتا ہے، وی د نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یادګرن او ذکر به په کومه طریقه باندې بدکارو ګرځېږي. البته جو زیادت یا لوگوں نے اختراع کی ہے نہ چاہے، البته داسې به ویمه چې کم زیادتونه او غلو بعضې خلک کوي نه دي کول پکار. او دې نه مخکې په صفحه 94 کې وایي وی زه پخپله چې کم دی د داسې بابرکته مجلسونو کې شرکت کوم او زه خپل هم داسې مجالسو ته ځمه. آخره کې دا یو فتوا هم واورئ. مولانا عبدالحی لکنوي رحمت الله علیه فتاوا عبدالحی دویم جلد 203 صفحه کې وایي جس زمانے میں بطرز مندوب محفل میلاد کی جائے باعث ثواب ہے، کم زمانہ کې چې د مستحب په نیت باندې چې واجب او فرض ورته نه وي محفل میلاد کیږي، وی دا باعث د ثواب ہے. اور حرمین بصرہ شام یمن اور دوسری ممالک کے لوگ بھی ربیع الاول کا چاند دیکھ کر خوشی اور محفل میلاد اور کار خیر کرتی ہے. وائی حرمین شریف مکہ معظمہ مدینہ منورہ بصرہ شام یمن اور نور ممالکو کې چې ربیع الاول میاشت راپورته شي خلق د خوشحالی اظهار او محفل میلادونه کوي، دا باعث د ثواب دی. دغه حنفی فقها دی، مولا علی قاری صاحب حنفی فقی دی. نو دا چند حواله او د فقهاو هغه فتوی چې کوم دی ستاسو په حضور کې ما عرض کړي، نو لہذا د دې نه عبرت اخیستل پکار دی. کم کسان چې دې ته بدعت ویلی دی یا ورته ناروا ویلی دی هغې د دې نه توبه وباسي او د نورو خلکو په خولو باندې دې نه غولیږي. د هغه فقهاو هغه حوالې درته صرف راغونډوم چې ما کمې ذکر کړې. امام ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه حسن المقصد فی عمل المولد،
پاغي کې د فتوا ذکر ده. امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه ورته مستحب وای. حسن المقصد فی عمل المولد 4 صفحه ده. امام شمس الدین جزری رحمت الله علیه فتوا می پیش کړه. امام شمس الدین ابن ناصر دمشقی رحمت الله علیه فتوا می ستاسو د وړاندې پیش کړه. امام کمال الدین الاوفوی رحمت الله علیه فتوا می ستاسو د وړاندې پیش کړه. امام زرقانی رحمت الله علیه د شرح المواهب فتوا می درته پیش کړه. امام شمس الدین سخاوی رحمت الله علیه فتوا می ستاسو د وړاندې چې کوم دینو هغه پیش کړه. او دا شان د هغې نه بعد مولا علی قاري رحمت الله علیه فتوا می ستاسو د وړاندې پیش کړه. امام ابن جوزی چې د دې مشر دی د هغه فتوا می پیش کړه. امام ابو شامه د هغه فتوا می پیش کړه. امام قسطلانی د هغه فتوا می پیش کړه. امام ابن تیمیه د هغه فتوا پیش وه. امام ابن حجر مکی د هغه فتوا پیش وه. امام ابو زرعة العراقی د هغه فتوا پیش وه. امام جلال الدین کتانی هغه ورته مستحب وی. شیخ عبدالحق محدث دهلوی هغه ورته چې کوم دی مستحب وی. شاه عبدالرحیم رحمت الله علیه، شاه ولی الله رحمت الله علیه، حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه، علامه عبدالحی لکنوی رحمت الله علیه، فقها 22 مستند هغه چې کوم دی دې ته مستحب ویلی دي. خیر کار ورته ویلی، روای ورته ویلی دي، که بدعت دی نو حسن ورته ویلی دی، ناجایز ورته نه دی ویلی. کم خلق چې هغې دې ته حرام او ناجایز وایي د هغې فتوې تاسو وګورئ. د کراچۍ د ملا فتوا پیش کوي، د اردو د ملا فتوا پیش کوي. نور ستاسو خوښه ده چې هغه فتوې منئ که د دې متقدمینو د امت فتوې منئ. درود شریف په شوق سره ولولئ. په جګ اواز درود شریف تلاوت کوي. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد. خداوند کریم دغه میاشت کې رحمت للعالمین دنیا ته راغلی دی. الہ العالمین دغه عظیم بحر د رحمت نه موږ ټول محروم مکې. خداوند کریم د محبوب صلی الله علیه وسلم شفاعت زموږ د ټولو نصیب کې. الہ العالمین د هغه ذات با برکات یوم ولادت څومره خوشحالۍ چې خلک کوي په هغه خوشحالو کې موږ ته شرکت برخه راکړي. خو یاد ساتئ هغه زمانه کې خوشحالۍ په روژو باندې شوي دي. نو تاسو څومره کسان چې ناست شئ په دې میز کې نارینه زنانه که د FM په ذریعه اوري او یی تاسو یی نو لا اقل اول خو ډېرې روژې ونیسئ، خو یو روژه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په یاد کې دا تاسو ونیسئ. نیسئ انشاءالله. یو صحابي مبارک دا تپوسو که زه روژه نیسم کله ونیسم؟ محبوب ورته وویل د دوشنبې په ورځ باندې ونیسه. ولې؟ وی فیه ولدتو، په دې ورځ زه زیږېدلی یم. نو هره دوشنبه روژه د محبوب علیه السلام میلاد دی، هغه هم نیول پکار دی. خو د هغې نه سوا دې میاشت کې یو دوشنبه دا چې کوم دی روژه ونیسئ. ټول انشاءالله په شوق جواب راکړي روژه به نیسئ که نه؟ دا روژه څومره خلک چې آواز اورئ د نبی علیہ السلام په خوشحالۍ کې دا یو روژه چې کوم دی ونیسئ. الہ العالمین د محبوب علیہ السلام شفاعت دې زموږ او ستاسو نصیبه وګرځئ. خداوند کریم دې د محبوب علیہ السلام روح زموږ او ستاسو نه خوشحاله کړي. الہ العالمین زموږ ګناهونه را معاف کړي، آینده کې توفیق د بدو اعمالو مه راکړي. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وآله وبارک وسلم علیه. د ګل پر سحر پیدا شو پیغمبر، جلوه چې راښکاره شو د زیبا نبی اکرم، رڼا شو په یو دم. د ګل پر سحر پیدا شو پیغمبر، جلوه چې راښکاره شو د زیبا نبی اکرم، رڼا شو په یو دم. د خدای د لوی درګاه نه شو حکم د الله نه، دنیا کې پیدا کوم پیغمبر چې آخرین دی، رحمت العالمین دی. حضور چې را عیان شو رڼا تمام جهان شو، ماړی شو د کسرا گزار چې وسور لس منزله په ځمکه پرېوتله. زر کال اور بل فارس کی مکمل، مړ شلو په یکدم چې شو پیدا نبی سرور د ګل پر سحر. لیکلی دی کتاب ساوت شو دریاب، چراغ په دنیا صاحب الجود والکرم، رڼا شو په یو دم. او د ګل پر سحر پیدا شو پیغمبر، جلوه چې راښکاره شو د زیبا نبی اکرم، رڼا شو په یو دم. ځنګل سماره تر شو، سطیح په لوی سفر شو، بوتان شپېته او 300 کعبه کې شو گزار په حکم کردګار.
شیطان سر په جړا شو اخته په ویلا شو سلور واړه طرف ته دنیا ټوله کفرستانو زور ډیرو د بوتانو د بوت به عبادتو زور ډیر د جهالتو دا خلق تابعدار به او د لات او د منات او داسې مخلوقات د چا حب العزاو د دوی مشکل کشاو د چا ودو یعوق او د چا خدای به شجر د ګل پر سحر د چا خالق بغرو د چا بس په منورو چا ستورو ته سجدي کولی او جهان تور تم رڼا شو په یو دم د ګل پر سحر پیدا شو پیغمبر جلوه چې راښکاره شو د زیبا نبي اکرم رڼا شو په یو دم او ډیر ملائکان راغلي د اسمان کمتر په شان ناستو دوی چاپیر په دیوالونو ګویانو په حمدونو موسم شلو بدل ګلونه خندیدل هر خواته بهار خور شو خاتم راغی د نبیانو سردار د مرسلانو تیری د جهالت زرواغشت روزخط رڼا نه کوي هیڅ کله ډیوه مخکې د نور د ګل پر سحر د ګل روز چې سبا شو د حسن ور رڼا شو په کال د عیسوي د اپریل تاریخ شلم رڼا شو په یو دم د ګل پر سحر پیدا شو پیغمبر جلوه چې راښکاره شو د زیبا نبي اکرم رڼا شو په یو دم سوال د خلیل الله هم زیر د عیسی رڼا وزلیدله په تندي د عبدالله کې مکي ام القرا کې شو ختم کفریات بوتان شو علامات باطل نظام بدل شو رڼا راله د اسلام خبر شو خاص عام رحمت راوریدلو سردار راځي د ښکلو ښایست به یې څومره زیات وي چې الله رب العزت د چا وکړي صفت یو نوې فیصله شوه بدله عقیده شوه خبر به دې اوس کړه مخه پوره په زیر او زور د ګل پر سحر لوی شانو د قدرت په ډېر نازک ساعت عیان شو په جهان د آمینې د زړه مرهم رڼا شو په یو دم د ټولو آخري دی دا شان پیغمبري دی 2 میاشتې دا حضور شي چې پلار شو وفات یتیم شلو نیک ذات دا رب ته منظور پیدا چې شو حضور د نور شغله شو پورته د هاشم د خاندان الله شو مهربانه یو پړق شو سپین سبا شو رڼا تمام جهان شو چې وکړه تشریف او مصباح الظلم رڼا شو په یو دم او د ګل پر سحر پیدا شو پیغمبر جلوه چې راښکاره شو د زیبا نبي اکرم رڼا شو په یو دم الله ډېر ښه پوهېږي چې څه کړي هغه کېږي کم وخت چې وایي کون شي فیکون هغه ساعت دا شان دی د قدرت پالنه به یې کوله هر چا نه یو فصله او عبدالمطلب چې دا نیکه د ګل عزارو قریشو کې سردارو خاتم د نبوت دی کونینو کې اوچت دی نږدې دی په دربار کې د مولا غنی اکبر د ګل پر سحر حضور پاک چې پیدا شو نیکه یې په جړا شو هېڅوک نشته چې زیرې مې څوک یوسي عبدالله ته دی لاړ بلې دنیا ته نوسی ښایسته دی صفا خو سوتره دی د سترګې مبارکې د قدرت پر انجو تورې چې حسن ته یې ګورې نو شپږ کاله خدمت وکړلو د حضرت چې شپږ کاله پوره شو مور بیبي لاړه دنیا نه حضور ته شوله ګرانه شتلونکي د جهان نیکه د دنیا نه اته کاله چې عمر شو پوره د محترم رڼا شو په یو دم حضور چې با کتل ګلان به شرمېدل ښایست نه به هر ګل مخ په پاڼو پټولو ډېر ښکلې دي په ښکلو نه یې ورور و نه وخور وفات شو پلار او مور یتیم او یسیر پاتې شو محبوب د رب احد تاجدار محمد
حضور بلوی دلو قدم یخستلو گلونو کی او گل دی خدای پلک بختور د گل پر اثر د فخر د ملکو پشند مبارکو صدا د امتی امتی کړي په هر قدم رڼا شو په یادم او د گل پر سحر پیدا شو پیغمبر جلوه چراغ ښکاره شو د زیبا نبی اکرم رڼا شو په یادم وطن کی دا قجورو عربو کی دستورو راتلی با دا باندو خوزیوار بای بوتلل پپیو بے ساتل مکی خارتی اورزی باندو نرالی خزی هر چاوالو چت کرو دا قریشو دا مالدارو دا دوی دا غروزگارو مضبوطی سورلوی چاپی خوشحالیوی مالدار سړی ته هر څوک په دنیا کې نزدیکیږي غریبونه پټیږي لوشان پیغمبری دی د ټولو آخری دی پغه کې راواخستو یو نیک سادی وا د بی بی حلیمه وا سورلیا کمزوری د خدای کار ته بګوري په کملا چې روان دي شار زمکه شو زرخیزه د برق په شان زی تیزه سورلیا په لږ وخت کې د ټولو نشو مخ کې تمام خلک حیران دي کړي سورلې ته نظر د ګل پر سحر یسوب ندی خبر چې د خیر البشر خبر دی او الله چې پر کړې دی کرم رڼا شو په یادم بیبي کرا چیلې وا او چغر سنې وا حضرت چې د دوی کور ته وردن نشو بشکا د پيو نشو ډکا هر څومره چې نشل دا پین کمی دل رڼا د جهان را د بیبي حلیمه کور ته قسمت شل پورته د سروری حضور دوی مور ظاهرور خیتی به خستل دوی منرو د مطلق ودای درور حق حضور د مصابرو پیوتی بشاکرو سبق زمون د پاره د تعلیم د پیغمبر رڼا شو په یادم حضور د مصابرو پیوتی بشاکرو سبق زمون د پاره د تعلیم د پیغمبر د ګل پر سحر حضور کے کمالاتو ڈی زیادت جائباتو اوریزبائے پسر وچی روان باو گلفم رنا شو پیادم اولگ مسلمانان ڈی زیادت کافران بے رخلو اچد لا الہ الا اللہ زیبا رسول اللہ د دین د جذبی جوش سوبن پریدی خاموش نعرے یکدم پور تکرد اللہ اکبر احمد نبی سرور د دو تابدار یو سوتن پشمار اسلام په دنیا خلق په واز او نصیحت د توری په طاقت زور ډیر جهالت د بت عبادت خورشو د حضور د مخرنا په بحر بر د ګل پر سحر خوږ دوز د پاک سبحان دی امت ورته ډیر ګران دی شفیع المذنبین دی په قیامت نبی ګلفم رڼا شو په یادم د ګل پر سحر پیدا شو پیغمبر جلوه چراغ ښکاره شو د زیبا نبی اکرم رڼا شو په یادم سحر او په ماښام زور زیات شو د اسلام ورتلل ابو طالب ته کافرانو کړه جمع دوی محترمه زمونږ د بوتانو د کاڼو د خدایانو راره دي زمونږ سپکوایو ډېر شرمېدلې جرګه کې راغلي منظور مو فیصله کړه خپې د غروار کړه یا در بکړو ښایسته حالف ته دي مونږه ته راکه قبوله معاینه که کنی کېږي دا رنګ تی جوړ به شي لوی جنګ یو لوی قتل به وشي په میدان کې برابر د ګل پر سحر حضور ته په ادب اوی ابو طالب تقریر د دې خلکو اورېده په خپله سم رڼا شو په یادم د دو کونو سردار بیان کړلو اظهار په ګسلاس کس په مې خلاص کې نور راکی عالم اسلام کله پریدم وګو باندې صادر زر کې خو پیغمبر روان د تر د مخې شو نبی علیہ السلام د پر د اسلام بیا تروي په زور ار دی خوا ګورا زما په خوا کې کینې خاص د ټول جهان محبوب سبحان
اے قائد اعظم نبی فخر عالم هیڅ ویل تا ته نشي د دنیا تمام کفار خکین پا قرار زما دستر گتوعا سودا مکوا نورا دنیا کدی خلاف زبستا مملگری لا نشران لری تو نور زما ضروری زما ایمان بگوری قلم بکرم سرونا د کفار په خنجر د گل پر السحر بیعوی کافرانو د سلم جاہلانو د گل گزار زکر خپل راربانی پریدم رنا شو پیودم اسلام په تکلیفونو په دومره زخمتونو تر دې وخت راغلی دی چې ته سړی کړلې ویړیا تا دې موندلې هم د دورې دندان د سرور جهان شهیدان شو په احد کې د غډې سختو منظر د ګل پر السحر د جهل په تیارو کې په لارو په کوڅو کې روان به یک تنها و هاشمي فخر عالم رڼا شو په یو دم